زما نن ورځ څنګه تېره شوه راځئ په دې ویلاګ کې راسره وګورئ. د ټولو ناول چې زه دلته د موټرسایکل ګیراج خواته راغلمه نو دلته زمونږ د کلیوالو نه ګاډی خراب شوی و او ریوس ګیر ورته نه لګېدو نو ما ورسره دلته کې دیکه وواله او ګاډی چې دی د غروستو کو ځکه زمونږ دلته روډونه چې دي د غرونو روډونه دي او دا تنګ دي نو داسې ډایرکټ په موړ کې نه تاویږي او بیا په خپل موټرسایکل کېناستمه او جواد مې د ځان سره کېنو او د بازار په طرف روان شوم. بس دکان ته چې خپل راغلم نو دلته راته کټینګ نه و. د ټولو ناول خو مې کټینګ شروع کو خو چې بجلی ته مې فکر وکړو نو بجلی ډېره زیاته کمه وه او وابړه نن نه وه راغلې نو بس د ماسپښینه پورې مې دا ورځ څه په چل ول تېره کړه او ماسپښین چې د روټۍ ټایم شو نو د روټۍ په ټایم چې دی باران راکې شوی و او نن ورځ چې وه ډېره ښه یخه ورځ وه نو مونږ بیا لاړو کباب وله. بس د روټۍ خوراک نه پس راته نوراسلام ووی چې پی راواخله چې چای پوخ کو نو ما پی راواخیسته او بیا سیده راغلم جومات ته. د ټولو ناول خو مې اودس وکړو او بیا مې ورته مونځ وکړو. بس په جومات کې راته ځان په دې ویډیو باندې بد ښکاري خو بعضې نیم کسان وایي چې ته پکې د مانځه کلیپ نه راخلې نو په دې ویلاګ کې مې په دې وجه راواخیست. بس د مانځه نه پس مې په دوکان کې کار کو چې نوراسلام راته کال وکړو چې راشه چای پخ کړی دی او دا به مونږ سره وڅکي نو بس زه خو هم د خېټې حاجي یم جو راغلم او د دیو سره مې چای وڅکو. بس دلته مې هسې زړه له راغلم وی چې ځان له یو سوټ واخلم نو نوراسلام ته مې وی چې ته کپړې راته راوښیه او کومه ښایسته کپړه یې هغه راله راکړه خو چې ریټ کې هم ښیي او کپړه هم ښیي نو هغه راته یوه کپړه راواخیسته او هغه مې راواخیسته ځان له او هغه راته کټ کړه. بس چې څنګه یې کټ کړه جمعه ورله روپۍ ورکړې او واپس دکان ته راغلم. بس په دکان کې مې لا کار کو خو نن راباندې ناوخته شو نو د ماښام مونځ مې په بازار کې وکړو او چې راتلم نو په لارې راته موټرسایکل چینج وشلو نو موټرسایکل مې په هغه ځای ودرو. زه او طاهر مونږ پیادل را روان شو او دغه هلک ته مې دا خبره وکړه چې پیادل تله چې دي که نه دا د صحت دپاره فایدهمند دی او راځه پیاده ځو ځکه بله لار نه وه. دا و زما د نن ورځې ویلاګ. د بل ویلاګه پورې ماله راکړئ اجازت. د الله په امان.